ګران هیواد ته تمې بیا لپلا سنا دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې هیوادوالو ته د اسانتیاوو په مخه تیر کال د کابل ولایت په قره ولسوالۍ کې د الکترونیکي تذکرو ویبپاڼه پرانیستله چې د روان کال له پیله تر اوسه یې شاوخوا 10,500 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د قره ولسوالۍ د الکترونیکي تذکرو د ویبپاڼې مدیر بشیر احمد داوري وایي چې هره ورځ شاوخوا 250 غوښتونکي ورته مراجعه کوي او د نوو الکترونیکي تذکرو سربیره له ویش وروسته خدمتونه هم فعال دي. د قره ولسوالۍ د الکترونیکي تذکرو په دې مرکز کې د ویش وروسته خدمتونو څخه موږ دوه نوع خدمات په دې مرکز کې لرو چې یو ثبت تولد یعنی هغه ماشومان چې نوي پیدا شوي وي، د ودونو ثبت یعنی ثبت ازدواج دی چې روزانه په اوسط ډول دلته 200 څخه تر 250 پورې مراجعین لرو یا متقاضیان چې برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره مراجعه کوي. ښاغلی داوري زیاتوي چې د دې ویبپاڼې په فعالیت سره د قره او شاوخوا ولسوالیو اوسېدونکو ته لازمې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. خلک له دې وړاندې اړ وو چې د الکترونیکي تذکرې د ترلاسه کولو په موخه کابل یا چاریکار ښار ته لاړ شي. ځینې هیوادوال چې د الکترونیکي تذکرو اړوند خدمتونو د ترلاسه کولو په موخه یې دې ویبپاڼې ته مراجعه کړې ده، د دې ویبپاڼې د رامنځته کېدو او فعالیت له امله د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د الکترونیکي تذکرې لرل چې د افغانانو هویت ثابتوي اړین بولي. مخکې دلته تذکرو مرکز فعال نه و، ډېر خلک په مشکلاتو کې وو، کابل ته روان وو، چارکارو ته روان وو، لارې لرې وې. دا ځای ورته نږدې دی، د سرای خوجې نه، کلکانو نه، استالف نه، فرضې نه، ډېرو ځایونو نه دلته خلک راځي تذکرې اخلي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره په مرکز او ولایتونو کې د الکترونیکي تذکرو د ویبپاڼو د پراخولو له لارې هڅه کوي چې د لا ډېرو اسانتیاوو په چمتو کولو سره هیوادوالو ته د الکترونیکي تذکرې د ترلاسه کولو زمینه برابره کړي. بیا لپلا سنا دي.